بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک او نننی لیکچر کې به مونږه د هغه ایکویشنز په باره کې ذکر کوو چې هغه مونږه کوارډیټک فارم ته بدلو، یعنی داسې ایکویشنز چې هغه کوارډیټک شکل ته مونږه راوستی شو او بیا سالف کولی شو او د هغې نه روټس راویستی شو. نو نن به مونږ د هغې کوارډیټک ایکویشن ذکر کوو. ایکویشنز دیټ آر ریډیوسیبل ټو کوارډیټک فارم، یعنی داسې ایکویشنز چې هغه مونږه د کوارډیټک ایکویشن په شکل کې بدلولی شو او بیا مونږه مخکې طریقې ویلي چې کوارډیټک ایکویشن به څنګه حل کیږي. نو په دې کې یو ایکسټرا سټپ او یو ایکسټرا کار او یو ایکسټرا لیبر دا دی چې مونږ به یو ایکویشن کومې چې مونږ له راکړی کیدای شي هغه بای کوارډیټک وي، یعنی داسې یو ایکویشن چې هغه کوارټیک وي د ډیګري 4 وي، یا داسې ایکویشن چې هغه داسې په سمپل د کوارډیټک په شکل کې نه یو مونږ د کوارډیټک شکل ته راولو. نو د هغې دپاره د نان کوارډیټک شیپ نه کوارډیټک شیپ ته راوستو دپاره دا یو ایکسټرا سټپ زموږ سره ایډ کیږي چې موږ به یو ایکویشن څنګه د یو بل شکل نه که د هغې ډیګري 4 وي که د هغې وټ ایور ډیګري هغه موږ کوارډیټک شیپ ته راولو او بیا چې کوم موجوده نالج دی زموږ سره د کوارډیټک ایکویشن د سالو کولو، که هغه فیکټرایزیشن وي که هغه کمپلیټینګ سکویر وي که هغه زموږ سره کوارډیټک فارمولې هغه پې بیا اپلای کړو روټس ترې راوباسو. نو موږ به دغه شان ایکویشنز نن په دې لیکچر او ټاپک کې ډسکس کوو. نو نن زموږ سره چې کوم لیکچرز دی هغه د څه په باره کې دی، هم د دغه ایکویشنز په باره کې دی او دا د کتاب چې کوم ټاپک دی 1.4 نو دا هم د داسې ایکویشنز په باره کې دی چې کوم مونږه ریډیوس کولی شو څه ته کوارډیټک شیپ ته. ټیک ده، نو مونږ ټول هغه ډیفرنٹ میتھډز وویل چې په کوم باندې مونږ د کوارډیټک ایکویشن سلیوشن راوباسو. نو داسې ایکویشنز به نن مونږ وایو چې which don't appear to be quadratic but can be reduced to quadratic equation that can be solved with the help of the methods already developed. یعنی مخکې چې کومې طریقې مونږ یادې کړي دي نو په هغې طریقې به مونږ سال کولی شو، د هغې د مخکې به مونږ هغه اول کوارډیټک ایکویشن ته راولو څنګه. نو دا د دې ټاپک لوباب او سمري خلاصه ده. نو اول مونږ به په دې کې داسې ټایپ وایو چې هغه دا ټایپ وي چې زموږ سره یو کانسټنټ وي او بیا x to the power 4 وي، ټیک ده، او بیا زموږ سره x سکویر وي بیا کانسټنټ وي از ایکول ټو 0. نو دا به مونږ کوارډیټک شیپ ته څنګه او بیا یو داسې ایکویشن چې هغه زموږ سره یعنی دلته چې کوم پولینامیل وي هغه د یو کانسټنټ سره ملټیپلایډ وي او بیا دلته بی بای دغه پولینامیل وي، سیم پولینامیل دلته په دې شیپ کې او دې سایډ ته رایټ سایډ ته یو کانسټنټ وي. نو که داسې شکل کې زموږ سره یو پولینامیل وي او یو ایکویشن وي نو د هغې نه به کوارډیټک ایکویشن څنګه جوړو، ټیک ده. او که بیا زموږ سره ریسیپروکل ایکویشنز وي نو ریسیپروکل ایکویشنز چې دی هغه هم دې ایکویشن ته وایي، ټیک ده. نو هغه به مونږ څنګه چې کوم دی سالو کوو، د دې رایټ سایډ ته ګوره 0 دی، د دې رایټ سایډ ته کانسټنټ دی، ټیک شو، د دې رایټ سایډ ته 0 دی، د دې هم رایټ سایډ ته 0 دی. نو دا هر یو شیپ چې کوم دی دا به مونږ کوارډیټک ته څنګه بدلو. بیا چې کله زموږ سره ایکویشنز وي چې په هغې کې زموږ سره ایکسپوننټس وي، ایکسپوننټس پکې لکه ای ټو د پاور یا فار ایگزامپل 2 2 to the power x 3 یا 1 over 2 یا وات ایور چې ایکسپوننټس پکې زموږ سره انوالو وي، ټیک ده که نه. نو هغه به مونږ څنګه سالو کوو، د هغې سلیوشن به مونږ څنګه راولو، ټیک شو. دا ټول به وخت په وخت زموږ مخې له راځي چې دا څه ایکویشنز دي. بیا یو داسې ایکویشن چې هغه د لینیر فیکټرز د ملټیپلیکیشنز نه جوړیږي، صحیح، دا لینیر فیکټرز دي، مطلب د دې فیکټر ډیګري 1 ده، د دې 1 ده، د دې 1 ده، د دې 1 ده، دا ټول ملټیپلای شوي دي. خو په دې کې یوه کوالټي دا ده چې دا A او B یعنی د دې فیکټر او د دې فیکټر د دې کانسټنټ ټرمز جمع چې ده هغه د دې C او د دې D د کانسټنټ د ټرمز د سم برابر دی، ټیک ده. نو دا به مونږ وایو. بیا به ریډیکل ایکویشنز وایو، ریډیکل ایکویشن به څنګه سال کوو. ریډیکل ایکویشنز مطلب دا چې دا انډر روټ ساین پکې نو دغه مونږ ریډیکل ایکویشنز ورته وایو. نو په دې کې بیا دا درې قسمه دي چې یو طرف ته خو به سکویر ور اسانه، خو که دلته په پلس کې دوه ټرمز دي داسې x پلس a پلس x پلس b ایکولز ټو x پلس c په دې شیپ کې نو دا به څنګه سالو کوو. او که دا پوره کوارډیټک ایکویشنز واړه داسې دا په دې شیپ کې په منځ کې پلس نو دا به څنګه سالو کوو. نو دا ټول میتھډز به مونږ په دې لیکچر کې نن وایو. نن خو به نه وایو، نن خو مشکله ده، دا ټول په یو لیکچر کې نه کور کیږي، خو نن به مونږ په دې کې دا شیپ وایو چې زموږ سره دا بای کوارډیټک فارم وي، بای کوارډیټک دې ته آی تھنک چې بای کوارډیټک فارم وایي، صحیح ده، بای کوارډیټک فارم. او مخکې چې کوم مونږ تیوري ویلې ده نو چې روټس باره کې په دې کې مونږ دې ته کوارټک وایو، صحیح ده که نه، کوارټک ایکویشن دی، کوارټک ډیګري 4 دی، نو دې ته ناټ کوارډیټک، کوارټک، ټیک شو، QUARTIC کوارټک فارم دی دا، ټیک ده. نو دا کوارټک فارم به مونږ څنګه حل کوو، نو نن به د دې په باره کې ذکر کوو، نو نیکسټ سلایډ زموږ سره څه دی،
زمونږ سره نیکسٹ سلاید دا دی سمپل مکه خبره کړې ده چې ax سکویر پلس bx او پلس c ax سکویر پلس bx او پلس c از اکول ټو 0 ټیک شو دا یو اکویشن دی زموږ سره کدی ته موږ وګورو دا په کوارډیټک شکل کې نه دی صحیح ده کوارډیټک د صدا وجه نه دی چې د x ایکسپوننت x سکویر نه دی د x ایکسپوننت سکویر نه دی بلکې دا سره دا 4 دی دا 4 دی نو د دې ډیګري 4 ده خو دا موږ کوارډیټک شیپ ته بدلولی شو او هغه طریقه څه ده په هغه کې یو خبره د یاد ساتل دي چې په دې کې سبسټیټیوشن کوو سبسټیټیوشن به څه کوو که دلته موږ د x سکویر په ځای باندې y کیږدو y ټیک شو د x سکویر په ځای باندې څه شی سبسټیټیوټ کړو موږ y سبسټیټیوټ کړو نو زموږ سره شي د x4 برابر شي چې د x سکویر په ځای موږ y کیږدو نو د y از اکول ټو x سکویر ټیک شو دا چې موږ x سکویر کو او اوس دوانه طرف ته موږ سکویر واخلو نو دا به څه شي y سکویر به شي یو سایډ او بل سایډ به x4 شي نو دا خبر هم کولی شي چې ته د x4 په ځای y سکویر کېدوه نو دا به زموږ سره چې کوم دا اکویشن دی دا مخکې دا به a شي انټو د x4 په ځای y سکویر شو پلس b په خپل ځای راغی د x سکویر په ځای y شو پلس c is equal to 0 نو که دې ته موږ وګورو نو it is now quadratic in y دا اوس په y کې چې کوم دی دا کوارډیټک دی په x کې خو دا کوارډیټک نه دی په x کې دا کوارټیک دی ټیک ده x سکویر دی خو په y کې کوارډیټک دی کوارډیټک دی که کوارډیټک دی دا یو کوارډیټک ان y دا په y کې کوارډیټک دی نو دا په دې به اوس موږ هغه طریقې اپلای کړو چې کومه مخکې موږ کړې ده که په فیکټرایزیشن هم دا کولی شو که په کمپلیټینګ سکویر هم کولی شو او که په دې کې هېڅ څه نه درتله نو په څه باندې په کوارډیټک فارموله یوز کولو باندې موږ دا کولی شو ټیک شو نو په دې کې به دا a چې دی دا د 0 نه برابر ټیک شو او y به د x سکویر برابر نو دا به له کوارډیټک نو دا به بیا موږ مخکې بوځو چې د y نه به بیا x څنګه راوباسو مزید ټیک ده نو نیکسټ سلاید زموږ سره د دې د اگزامپل دی ډایرکټ ټیک ده اگزامپل زموږ سره سره دا اگزامپل یې ورکړی دی په دې بک کې دا د بک اگزامپل دی چې دا زموږ سره 12x to the power 4 دی minus 11x سکویر دی او پلس 2 دی او is equal to 0 نو که دا موږ د دې اکویشن سره کمپیر کو ax to the power 4 plus bx to the power سکویر یعنی bx سکویر او پلس c is equal to 0 په دې کې سټیل زموږ سره a b او c خو ماغه دي خو په دې کې به موږ اوس څه شی کوو سبسټیټیوشن به کوو نو سبسټیټیوشن به څه کوو چې لیټ سپوز به کوو چې y is equal to x سکویر نو y په ځای به x سکویر کیدو او y سکویر به څه شي y سکویر به زموږ سره x کی پاور 4 شي نو دا به اوس راوالو موږ به دغه اکویشن کې پټ کو صحیح ده نو په دغه اکویشن کې چې موږ پټ کو نو دا 12 په خپل ځای باندې راشي ټیک ده دا 12 په خپل ځای باندې راغی ټیک شو او د x4 په ځای باندې موږ سره څه شی شو y سکویر ولګېدو د x4 په ځای زموږ سره دلته څه شی ولګېدو y سکویر ولګېدو ټیک ده او بیا زموږ سره د ماینس دا 11 دی کنه دا 11 په خپل ځای باندې راغی او د x سکویر په ځای سره y ولګېدو او پلس زموږ سره څه شی راغی پلس 2 په خپل ځای باندې راغی او از ایکول ټو 0 راغی زموږ سره ټیک ده نو اوس کدی ته موږ وګورو دا موږ دا کوادریټک ان وای دی نو دا موږ په کومو طریقو باندې کولی شو ټیک شو نو دا موږ په دې طریقه باندې کولی شو چې a او c د 12 او د 2 چې ته ضرب وکې نو د دې نه 24 راځي که نه او دوه کمې داسې انسي دي چې هغه ضرب کم چې د ضرب نه 24 راشي صحیح ده یعنی د ضرب نه 24 راشي او د جمع نه سره راشي 11 راشي نو که زه 3 اټې 24 وکم نو ماینس 3 ملټیپلایډ بای ماینس 8 د دې د ضرب نه 24 راځي او د دې د جمع نه ماینس 3 او ماینس 8 دا دوانه چې جمع کم د دې نه ماینس 11 راځي نو دا په فیکټرایزیشن باندې زه کولی شم که نه شم نو دلته ما تاسو ته اګین دا خبره ریپیټ کړم چې فیکټرایزیشن به څنګه کیږي 12y سکویر شو ټیک شو او ماینس 3y او ماینس 8y او پلس 2 از ایکول ټو 0 ټیک ده نو د دې نه چې کوم دی اوس موږ څه کامن اخیستی شو 3 ته کامن اخیستی شو نو 3y ته ما کامن واخیستو دلته زما سره 4y پلس 1 راغی ساري ماینس 1 راغی او دلته ته ما څه کامن واخیستو ما دلته نه 2 کامن واخیستو نو دا سره راغی 4y او ماینس 1 او از ایکول ټو 0 ټیک ده نو اوس دا دوه فیکټر زموږ سره رالل چې 4y ماینس 1 او ملټیپلایډ بای څه شی ملټیپلایډ بای
3y minus 2 او is equal to زمونږ سره څه شی دلته راغی is equal to 0 راغی او 0 ته راځي نو د دې څه مطلب چې یا خو 4y minus 1 is equal to د 0 برابر دی او یا 3y minus 2 is equal to 0 په دې کې به دا دواړه سالو کو نو که 4y minus 1 is equal to د 0 برابر د دې مطلب څه دی چې y د 1/4 برابر دی صحیح ده او که 3y minus 2 د 0 برابر نه 3y 2 شو او y is equal to 2/3 شو ټیک ده نو اوس خو اصل کې ایکویشن زموږ سره په x کې دی په y کې خو نه دی دا دوه روټس خو راووتل خو د دې نه به مزید اوس دوه روټس موږ راوباسو نو y زموږ سره د x سکویر برابر و که نه y زموږ سره د x سکویر برابر و نو اوس به موږ څه چل وکړو ناو سبسټیټیوټ ناو y is equal to x سکویر y د x سکویر برابر دی او دا د دې 1/4 برابر شو صحیح ده نو x د څه برابر شو د پلس ماینس 1/2 دا چې په انډر روټ والي او دغه 1/2 دا چې په انډر روټ والي او دغه کې نو دا به تیر شي دغه شانته دا y هم د x سکویر برابر دی نو x سکویر د څه برابر شي د 2/3 اوس چې دینه x را معلومه نو x is equal to پلس ماینس انډر روټ 2/3 د دینه دا جواب راغی دا 2/3 بار دی ټیک ده نو د x نه زموږ سره سو ویلیو غانې رااله x is equal to زموږ سره ګوره یو ماینس 1/2 راغی کاما پلس 1/2 راغی بیا کاما پلس انډر روټ 2/3 راغی او بیا کاما ماینس انډر روټ 2/3 راغی نو دا چونکه کوارټیک ایکویشن دی کوارټیک ایکویشن دی سلور روټس دی دا پولینومیل اف ډیګري 4 دی نو د دې به سلور روټس راځي ټیک شو کنه ډیګري 4 دا نو د دې روټس هم سلور راځي ټیک ده نو دا زموږ سره د دې طریقه وا او دا دلته کړی دا ټیک شو نو ګوره ایکوال ټو دا دلته کړی دا پروسس دا تاسو په کتاب کې وګورئ د دې دا سلور روټس دي صحیح ده د دې ایکویشن سلور روټس دي 4 روټس دي ځکه ولې 4 روټس دي ځکه چې د دې ایکویشن ډیګري 4 دا د دې ډیګري 4 دا پولینومیل اف ډیګري 4 دی نو دا په سلور داسې ځګونو کې زموږ سره دا x اکسس کراس کوي چرته چې y is equal to 0 راځي ٹھیک ده چرته چې سره راځي y is equal to 0 راځي نو په دې سلور ځګونو کې زموږ سره دا x اکسس کراس کوي د دې ایکویشن دا ګراف چې زموږ سره x اکسس کراس کوي ٹھیک ده نو زما په خیال د نننی لیکچر لپاره دا خبرې پوره وي او دا زموږ سره یعنی زمونږ داسې کار وکړو چې دا ټایپ یعنی ټایپ 1 ایکویشن چې دی ټایپ 1 ایکویشن موږ راواغستو او هغه م ریډیوس کو کوارډیټک ته کوارډیټک ایکویشن وای ته موږ جوړ کو دا ایکویشن ته موږ چې کوم دا کوارډیټک ایکویشن دی ان وای دا ایکویشن هم ته په وای کې جوړ کو ټیک ده په دې باندې بیا زوړ نالج اپلای کو دا غینم روټس راويستل او هغه یو روټ هم بیا د x سکوير برابر کو او بیا هم چې کوم دی د x لپاره سال کو نو د یو x نم دوه روټس جوړ شو د بل x نم دوه روټس جوړ شو نو ټوټل زموږ سره څلور روټس رالل نو دا د دې لیکچر سمری ده او دای خلاصه ده ټیک ده نو زما په خیال د نننی دغه د لپاره دا پوره دی دا چې تاسو زده کئ چې ټایپ 1 کم ایکویشنز دي چې په هغې کې زموږ سره د x میکسیمم ډیګري 4 راشي هغه به موږ کوارډریټک ته څنګه ریډیوس کوو او بیا به څنګه سالف کوو نو دا به بیا انشاءالله د دې مطلب به دی چې تاسو په دې لیکچر باندې ورسېدئ او دا تاسو د دې لیکچر نه خپل مطلب اخذ کو په کوم ځای کې چې نه پوهیږئ نو هلته پاس کئ ویډیو دوباره ریوایز کئ بیا وګورئ بیا ریوایز کئ بیا وګورئ نو په دې آنلاین لیکچر کې خدا هم فایده ای چې تاسو بار بار کته شي او چې سن لرزي نو په کمنټ کې زمانہ تاسو کې ان شاء الله زه به تاسو ته پاګه باندې جواب درکوم نو تاسو به پوه شئ والسلام ثانک یو سو مچ ټیک